ویل د هغه پلار ستا د پلار نه د الله نبي ته ګران و د هغه پلار ستا د پلار نه نبي ته ګران دی او د هغه زوی اسامه ستا نه د الله نبي ته ګران دی حضرت عمر رضی الله عنه دور کې دا عبدالله ابن عمر لا تنخواه وتله زوی 3000 روپۍ خپل زوی ته تنخواه وتله 3000 اسامه ابن زید هغه له 3.5 تنخواه وتړله خپل زوی له 3000 وتړله بل یو کس دی د هغه نه په درجه کې کم دی اسامه نومې دی هغه له 3.5 تنخواه وتړله دې زوی ته ویل بابا لږ تپوس نه کوم تا خو دا بل زمانه غوره کړه او دا ورته نه وایي ګوره چې زه د عمر زوی یم زما پلار باچا دی او بیا ورته دا وایي حضرت عمر ورته وایي ای بچی عبدالله نومې د هغه د زوی نوم عبدالله و ویل ای بچیا ته زما زوی د عمر ستا نوم عبدالله دی او اسامه هغه له ما 3.5 تنخواه وتړله د هغه د پلار نوم زید دی ویل د هغه پلار ستا د پلار نه د الله نبي ته ګران و د هغه پلار ستا د پلار نه نبي ته ګران دی او د هغه زوی اسامه ستا نه د الله نبي ته ګران دی ما انصاف فیصله کړې ده